چی ترغلی جهالت لدنیا لاړو د بوتانو عبادت. د سیدنا ابي ذر رضی الله عنه مبارک سے روایت تھی و رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا ابا ذر لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة. اے ابو ذر کتچیری سهار وختي د قرآن عظیم شان یو آیت زده کې دا ستا د پاره غوره دی بهتره دی در دی چې ته 100 رکعات نفل وکړې. درنو معززو دوستانو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم دغه قول چې د قرآن عظیم شان یو آیات پس د کېدلو باندې الله جل جلاله مؤمن ته څونه اجر او ثواب ورکوي په 0 رکعاتو نفلو باندې دغونه اجر او ثواب مؤمن ته الله جل جلاله نه ورکوي. د دې وجه دا ده چې کله د یو مؤمن قرآن عظیم شان زده وي د قرآن عظیم شان آیاتونه صحیح زده وي نو دغه مؤمن چې د الله تبارک وتعالى یو عظیم او لوی عبادت کوي چې هغه المنځ دی په هغه المنځ کې یو مهم رکن هغه د قرآن عظیم شان قرات دی نو د الحمدلله زدوي سورة فاتحه به زدوي او دغه رقم د قرآن عظیم شان یو بل سورت یا سورة اخلاص قل ولا شریفه دا به سمزدي چې کله دغه د قرآن عظیم شان قرات نوی زده د قرآن عظیم شان تلاوت صحیح نسی کولی نو که څه هم د 100 رکعات او نفل وکړل یا 200 رکعات نفل وکړل خو د هر رکعت یو عظیم او لوی رکن د هر منځ یو عظیم او لوی رکن چې هغه تلاوت دی د کلام الله د قرآن عظیم شان ویل دی هغه نه دي سم. نو ځکه رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که چیرې یو مؤمن مسلمان یو آیات زده کی در 100 رکعاتو نفل اجر او ثواب زیات دی. د هر مؤمن فریضه ده د پر هر نر او ښځه باندې لازمه ده چې د قرآن عظیم شان تلاوت په صحیح طریقه باندې وکړي ځکه المنځ بې د قرآن عظیم شان د تلاوته هغه المنځ نه بلل کیږي هغه المنځ صحت نه لري. بیا وروسته رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به او لم يعمل به خير لك من ان تصلي 1000 ركعه. اے ابو ذر کچيري تبع سهار وختي راوزي لخپل کوره د علم په طلب کې سي د علم یو باب زده کې مثلا یو سړی راولاړ شي د اوداس د کولو طریقه زده کې مسنونه طریقه د لمانځه د کولو طریقه زده کې او یا د شرع د اسلامی علومو یو بل باب زده کې یو مهم باب یو دا زده کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم وای دغه انسان د پاره دغه یو باب د علم زده کول که څه هم دی عمل ور باندې وکي کنه ور باندې وکي دا غوړه دی د پاره در دی چې د 1000 رکعات نفل وکي. دا قول د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د چا د پاره دی د ابو ذر رضی الله عنه توای چې ابو ذر یو باب د علم چې زده کې د مسائلو چې یو باب زده کې د دینی احکامو چې یو باب زده کې د ستا د پر غوړه دی در دی چې 1000 رکعات نفل توکې. د حدیث شریف روایت ابن ماجه کړی دی. درنو معززو دوستانو الله جل جلاله وهغه انسانانو ته چې ته الله علم ورکړي نو الله تبارک وتعالى په یو لوی او عظیم نعمت باندې ونازول. علم د الله صفت دی د انبیاو میراث دی هغه څوک چې هغه د علم والاوي دا وارثین د انبیاو بلل کیږي. په یو روایت کې راځي د ابن مسعود رضی الله عنه مبارک ده ونبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمى من تعلم بابا من العلم ليعلم الناس اعطي ثواب 70 صديقا که یو څوک یو باب د علم زده کړي د دې لپاره
چې خلکو ته وروښیم، خلک ورباندې خبر کم، خلکو ته د دین ورزده کم. دته به الله تبارک وتعالی د اولیاء صدیقینو اجر او ثواب د دوی د اعمالو د نیکو اعمال د الله تبارک وتعالی ودته ورکي. الله جل جلاله دې موږ په حقاني علماو کې حساب کې، او الله تبارک وتعالی دې د دین د احکامو د شرع د مسائلو سره محبت پیدا کړي چې د الله دین په اخلاص زده کړو او الله رزق راضي شي. ایمان سره اوچت له دنیا لاړو، د بوتانو عبادت له دنیا لاړو. که ایمان سره اوچت له دنیا لاړو، د بوتانو عبادت له دنیا لاړو. چې تراغلی جهالت له دنیا لاړو.